پکتیا کې ناامني د برېښنا نشتوالی او د حکومت له لوري د پانګونې برخې ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د دې ولایت د پانګوالو او ملي سوداګرو چارې ټکنۍ کړي. سوداګر او پانګوال وایي په دې ولایت کې د کرنې او کاني زیرمو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري، خو د دوی په وینا چې حکومت ورته هغه لومړني امکانات هم نه دي برابر کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او د ولایتي ادارې مسؤلین د لاس تر زنې نه کیني او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لومړنۍ اړتیاوې برابرې کړي. عموما په پکتیا کې تجاران ډېرې زیاتې ستونزې لري چې تر ټولو اساسي ستونزه د امنیت نشتوالی، د صنعتي پارک چارې نه پیل کېدل چې البته دا 4-5 کاله دولت لخوا همدا پارک پرانیسته کېږي او تل همداسې دولتي چارواکي وړاندوینه کوي چې موږ سږ کال یا د نږدې وخت کې همدا صنعتي پارک پرانیزو، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې تجارانو سره د دولت لخوا لکه څنګه چې لازم داسې همکاري نه ده سوې. په دې اړه چې په پکتیا کې یعنې په اکثره ولسوالیو کې دلته د زراعت برخې کې زیات خلک غواړي چې پانګونه وکړي، مګر د ولسوالیو د اطرافو د دې ځینو ځایونو امنیت خوندي نه دی. په ورته مهال پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خوني مشر نصیر عالمیار هم د پانګوالو او سوداګرو په مخ کې شته ستونزې مني او وایي د صنعتي پارک نه موجودیت، د کانونو غیر قانوني ویستل او قاچاق، د زراعتي تولیداتو لپاره د بازار نشتوالی، پانګوالو ته بېلابېل ګواښونه او په لوی لارو کې په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل هغه لاملونه بولي چې په دې ولایت کې د لا ډېرې پانګونې مخه نیولي. د برق ستونزه، سړکونه، د نثر د معدن نه سروې زموږ سرمایه ګزاران را جلب کړو، ځکه دلته موږ څه کومه کار کوو پکتیا کې دا زموږ کړنې دي چې باید وکړو او سرمایه ګزاران را جلب کړو، دلته سرمایه ګزار آماده دي چې دلته کار وکړي. ولې ځینې خنډونه او ځینې مشکلات چې موږ لرو پکتیا کې زموږ د پټان لاره ده، د سروې د معدن مشکلات دي، همداسې امنیتي ستونزه هم زموږ ګواښ ده. بلخوا ولایتي مسؤلین اوس مهال پکتیا کې د کانونو ویستلو لپاره شرایط برابر نه بولي. وایي دا د هیواد په کچه موضوع ده، نو د دقیقې سروې او باور پیدا کولو لپاره لا ډیر وخت اړتیا لیدل کیږي. تاسو ګورئ امنیتي ستونزې هم په ډېرو ځایو کې موجودې دي. موږ دا سروېګانې په وخت ناوخت چې ما سره خپله ناستې کړې مو دي، البته ځینې ځایونه مو شناسایي کړي دي، خو انشاءالله کار به هغه وخت کې شروع کوو چې بیا داسې شکوې او شکایتونه نه وي او داسې نه وي لکه دا د بدخشان یا د تخار چې هره ورځ کچرې ته نه بارېږي او سبا بېګا سوري پکې کوي او ټولې په خپل جیب کې اچوي. پکتیا کې شته زیرمې ډېری په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې وي او لا هم ورنه په غیر قانوني ډول کانونه استخراج کیږي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی.